سلامونه جوړ بخیر تمره شباس د آی بي کرکټ لوبغاړي دي دلته د کې پی ال د لوبو جریان دي نن درېیمه لوبه ترسره شول دلته نو بېلابېل مینوال راغلي دي او درې سره په څنګ کې بېلابېل کرکټ لوبغاړي دي خو زه راځم د دې کرکټ میدان داخل ګورم چې تاسو سره پاتې سئ فکر کوم د کرکټ یو مینوال دی د سره به څه خبرې وکړو دا نو د کرکټ ملي لوبغاړو اړوند دی خورا ډېر انتقادونه کوي په دې اړه خبرې ورسره کوو چې دی ولې انتقادونه کوي هدف یې ورڅخه لري او که چیرې انتقادونه کوي نو مثبته لاسته راوړنه یا فیډبک یې څه دی سلامونه جوړ بخیر وعلیکم السلام ستړی مشه شیرزاد صاحب جوړ یې وخت ساعت بخیر تېرېږي په خیر خیرت دی الحمدلله ښه په سنت طریقه برابر مینوال خو به دې پیژني خو بیا هم د خپل مبارک نوم ورته بشپړ مینوال خو ما به پیژني یا نه به پیژني خو ګل خانان مې ډېر ښه په رسمیت باندې پیژني زما نوم چې دی سید منصف شینواری دی شینواری صاحب لومړی به دا پوښتنه څه وکړم د افغان کرکټ لوبغاړو په اړه باندې خورا تیزې نیوکې کوي ولې نیوکې کوي هدف یې څه دی هدف مو دا دی چې افغان کرکټ ته په دغه سټیج کې خدمت وکړو زما نیوکه چې یو څه ده د نورو په پرتله باندې یوه ځانګړې ده ځکه زه چې نیوکه کوم د طنز په ژبه باندې کوم نیوکې دوه ډوله دي یو نیوکه عامه ساده نیوکه ده او زه نیوکه چې کومه د طنز په ژبه باندې کوم د طنز په ژبه یې ځکه کوم چې دا د خلکو او مینوالو او کرکټ بورډ تر غوږه ډېره ښه رسي او خلک یې تر اخره پورې تعقیبوي نو د طنز چې تاسو د طنز په توګه باندې تاسو دغه انتقاد کوئ دا خپل چوکاټ لري کله کله کیدلی سي تاسو لږ یو لوبغاړی خراب کړی وي په اصطلاح دا چوکاټ ته څومره تاسو پام کړی وي بالکل افغان لوبغاړي یاره فکر نه کوم که زه د چوکاټ نه وتلی یم خو البته وتلی یم یو ځای کې هغه 600 کلن ډایناسور زه ورته وایم چاچا افتخار تقریبا 600 کلنه به مو عمر ډېري هغه په تېر 2003 نړیوال جام کې د راشد خان یو څه سپکاوی کړی نو هغه هم زما مغزو کار ونه کړ بس یو له چوکاټ نه ووتم هغه چې چوکاټ نه ووتم هغه زما هغه خبرې راخیستل شوې ټول ټیک ټاک ورباندې ډاک ځکه چاچا افتخار ډایناسور 600 کلن ته ټول افغانان غوسه وو نو هغه زما په خبرو باندې افغانانو ته غچ اخیستی نو زه هغلته خفه وم چې زه باید چوکاټ نه یم وتلی خو بیا هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو په اړه باندې تاسو نیوکې تر ډېره کوئ ستاسو د نیوکو وروسته هغه مثبت فیډباک یا مثبت عکس العمل څه تاسو یو مثبت لاسته راوړنه د نیوکو وروسته لرئ ډېره ځکه اوس که موږ افغان کرکټ بورډ ته افغان لوبغاړو ته وګورو نو ګڼ شمېر ځوان لوبغاړي موږ په ملي لوبډله کې اوس لرو لکه لنډ مثال یې درته اسحاق رحیمي در کوم اجاز احمدزی در کوم مجیب زدران همداسې ابراهیم زدران رحمان الله ګربزه دا زمونږ او د نورو مینوالو سالم انتقادونه چې دغه ځوان لوبغاړي اوس مهال د ملي لوبډلې برخه دي نو که چېرته فیسبوک نه وی که چېرته انتقاد نه وی نو فکر نه کوم که دغه بااستعداده ځوانانو ملي لوبډله لوبولی وی کله کله د ځان سره فکر کوئ ستاسو نور ملګري هم درته وایي چې تاسو دا نیوکې کوئ نور هم تاسو باید د لوبغاړو د ریسپیکټ یا د هغوی د احترام اړوند تاسو ډېر نظر وساتئ تر څو د هغوی شخصیت ته صدمه ونه رسېږي نه د چا شخصیت ته موږ صدمه تر اوسه انشاءالله نه ده رسولې ده ښه ته به ښه وایو او بد ته به بد وایو د ښه او د بدو ترمنځ همدا توپیر دی نو موږ کوشش کوه چې که نیوکه هم کوه د طنز په ژبه باندې کوه نو دا دا معنا نه لري چې خدای مکه موږ د یو لوبغاړي سپکاوی کوه ځکه په هر هیواد کې داسې یو څوک شته دی چې هغه نیوکه کوي د طنز په ژبه باندې کوي زموږ هم دا کوشش ده چې نیوکه وکړو هم د مینوالو د خوښې یا د پام وړ وګرځي او هم یو څه حقیقت پکې پراته وي نو دا بیا ډېر ښه د مینوالو تر غوږو او د کرکټ بورډ به ډېره ښه رسي تاسو نیوکې ډېرې کړي دي کله کله د ملي لوبغاړو سره مخامخ شوي یاست د هغوی عکس العمل څارئ تاسو ولا ډېرو سره مخامخ شوی یم ځکه دغه فرید ملک دا پرستارک نوم البته د دا شرټ نمبر فکر کوم دغه 450 450 دی که 350 دی خو د شپږ 50 دی دا شپږ 50 شرټ نمبر هم د هغه میچل سټارک دی نو دا نوم هم موږ ورباندې ایښی دی نو د ده ورور سره ورځ مخامخ شوم ورور یې راته ویله ولا هغه راته شاباسۍ راکوي زنده‌باد وایي تاسو چې نه یاستئ زموږ فرید ملک کې وایي دغه نه راځي ښه نه راځي جذبه نه راځي ښه والی نه په ځان باندې بیا کار نه کوم دا ستاسو نیوکې دي همدا ستاسو انتقاد دی چې فرید سټارک وبخئ فرید ملک ورځ تر بلې ښه کېږي ماشاءالله اوس ډېر ښه شوی دی اوس که موږ وګورو که حقیقت وایو د حقیقت نه پرده را لرې کړو فضل حق فاروقي نوین الحق او فرید ملک د دې دواړو کیریر راخلو T20 د فرید ملک ایوریج اکانومي ویکټې د دې دواړو نه ښه دي په ملي لوبډله کې خیر په سټایل کې به فرق کي په کواره کې به فرق کي خو په د کیریر د دې دواړو نه ښه دی یعنې تاسو اوس د فرید ملک د کیریر سره راضي یاست اوس راضي یو بالکل بغلتې بل مینوال ولاړ دی تاسو څنګه دلته یو دم ولا شیرزاد صاحب ما ول د شینواری صاحب تل لوبغاړی را ایساری نن تا را ایسار کړی دی خپله
خو زه به وګورم زه د دغه کومې ویډیوګانې چې ګورم دا دی چې د ادب موږ وایو چې سړی خدای نه کرده موږ هم د سپیکر نه کوو چې دی به بې احترامي کوي خو کله کله خامخا لږ ډېر چوکاټ څه په شا وړي په دې باندې د ده نظر واورو چې اصلا د دغه فکر سړي لا هم د دغه کم ذهنیت چې لري مینوالو ته دې څرګند کړي چې واقعا که چیرې د نیوکه کوي د هغوی ګټه څه ده د افغان مینوال تر ډېره پورې یا کله چې افغانستان ملي لوبډله لوبه بایلي په لیکنې بڼه باندې دوی په اصطلاح داسې توهینامیزه الفاظ کاروي هغوی ته څه پیغام هغوی د توهینامیز الفاظ چې کاروي زه دوی نه ملامتوم دوی ځکه دا کاروي چې دوی د افغانستان کرکټ سره مینه لري که چېرته مینه نه لرو دی نو دا کار یې نه کوه خو بیا هم دا پیغام ورته لرم که انتقاد کوئ سالم انتقاد کوئ خو کنځلې خو ډېر سپک کار زه چې کنځلې باید کافر ته هم ونشي چې انتقاد کوئ باید سالم انتقاد وشي وروستۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کارکردګۍ څه څونه راځي ماشاءالله موږ تاسو اوس خپله ګورو چې دا تېره ورځ یوګانډا ماته کړه په ډېر ښه لیول سره ماته کړه زموږ رن ریټ اوس چا خبر اسمان سره خبرې کوي نو که چېرته اوس موږ نیوزیلینډ ماته وه نو زموږ سوپر 8 ته به تقریبا 90% د تلو چانس وي نو د کارکردګۍ نه 100% راځي په دې سا د زده کړو په اړه معلومات مینوال ته ورکړه څومره زده کړې دې کړي کوم برخه ما زده کړې کړي دي 12 خلاص کړی د هغه نه اوس پوهنتون کې یم او د اقتصاد پوهنځي د اقتصاد پوهنځي کې خو بیا هم په تمثیل کې طبیعي جوړېږي کوم برخې دې کار کړی نه ما تمثیل برخه کار نه دی کړی او نه مې چا خبریالي کړې ده بس شوق دی نو د دې زده کړو تر څنګ نور په راتلونکي کې څه هدف لرې هدف مې دا ده چې په راتلونکي کې نور زده کړې هم وکړم ځکه د علم چې دا سمندر دی هېڅ کله هم نه خلاصېږي نو کوشش کوم چې لا علم وکړم لا ډېره پوهه حاصله کړم چې د افغانستان لپاره د خدمت جوګه وګرځم یقینا یوه پوښتنه بله ده چې تاسو چې نیوکې ډېر کوئ د مینوال سره هم دی تاسو خپله کرکټر پاتې سوي یاست څومره کرکټ مو کړی او څومره ښه کارکردګي لري کرکټ کلیوالي کرکټ من کړی ده خو یوه خاطره به زه درته ویم دا خاطره ما ډېرو ځایونو کې کړې ده رسمي کرکټ اکاډمي ما شروع کوله دا راشد خان 2019 کې راغلی و چې تلویزیون به مو ونیور دا هر چا په خوله به راشد خان و ولسې بالر راغلی دی ګوګلي ولي بال یې ګز ګز سوینګ خوري نو 2019 IPL کې واخیستل شو حیدرآباد لوبډلې واخیسته نو نړیوال په خوله راشد خان و د عامه مینوالو په خوله راشد خان و د خبریالانو په خوله راشد خان نو زما ذهن ته هم راغلم ته هم یو انسان راشد خان هم 2 لاسونه لري ته هم 2 لاسونه لري راشد خان هم 2 خپې لري ته هم 2 خپې لري او ته هم کولی چې ته هم انسان یې زموږ کور ته مخامخ دغه زرملوال اکاډمي وه نو زه هم ورغلم عمل غواړم چې اکاډمي شروع کړم او د راشد خان په څېر یو لیګ بریکر جوړ شم هغه چې شرټ هم واخیسته بال هم واخیسته بیا چې داخله مو وکړه د هغې نه وروسته کوچ راته ویلی ته څه شی ما خو راشد خان نوم اورېدلی و نو زه خو لیګ بریکر یم او راشد خان یم ښه دوی موږ یو ټیم جوړو 15 کسیزه ته راځئ تا نه موږ ټریل واخلو هغه چې ما ته بال لا که ما په ټول عمر هډبال نه و کړی ځکه ما ټینس کړی تقریبا 50-60 ګرامه ډېر سپک دی چې ما بال لا وځي 2 ګوتې کې به چې ونیوه وته لیګ بریکر یې معلومه چې بال مې خوشي کړه زما د ګوتو نه بال خوشي شو پاس د جال په سر گزار شو نټ جال په سر باندې اوس کوچ ما ته وایي چې 10 کیو ما ورته 10 کیو بس صادر ته ما ټاک ورکم داسې راووتم اول او اخیر ورځ چې مال زه بیا کرکټ ونه کوم ځکه ما ته دا بال ښکاره شو لکه د خان بابا لم او دا پیچ راته داسې ښکاره شو لکه د کابل جلالاباد لویه لاره دومره غټ پیچ و نو ما رسمي کرکټ نه و کړی مسلکي ډېرې زیاته مننه بیا په وروستیو کې کوم پیغام درته وروسته امیرزا صاحب څه وایي درته شهزاد صاحب هم ستړی مه سې یعنې ده چې وویل چې کوچ راته ویل چې تانک یو د یوې تانک یو د ده د کرکټ ټول کریر ته د پای ټکی کېښوده او بیا ته هم دې پسې لاسونه راپورته کړل دا بیا ښه سمه تانکي شروع کړه تانک یو همدې د خاطره شروع کړم ولا که تاسو هم رانه په قراره پاتې شئ خو دا خو ماسې ټوکه وکړه موږ چې دا کم کار کوه موږ چې دا کم انتقادونه کوو کمې نیوکې کوو دا د افغانستان د کرکټ د اصلاحاتو لپاره کوو نه لیوني یو نه وزګار یو خو کرکټ سره مینه لرو په افغانستان کې یوازینۍ خوشحالي کرکټ ده نو موږ نه غواړو دا خوشحالي موږ نه څوک واخلي نو زموږ یوازینی هدف دا دی چې افغان کرکټ ته په دغه برخه کې خدمت وکړو ډېره زیاته مننه تا نه هم ډېره زیاته مننه چې په عذاب ده کړو ډېره مننه قدرمنونکو تر بیا د خدای په امان ښه وخت ښه چارې